امریکا ته د طالبانو خبرداري او چیلنج وایي ستاسو غرور او ښکارونه مو مات کړي، فرمایشونه مو نه منو. طالبان وایي د امریکا غرور او فرعونیت مو مات کړ. د کورنۍ چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري ویلي امریکا د نړۍ د جګړې لامل ده او دوی د غرور ترڅنګ فرعونیت هم مات کړ. هغه زیاته کړې د نړۍ د دغه شیطان هیواد سره 20 کاله جګړه کړې او هغوی نه غواړي چې افغانستان د خپلواک وي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ویل امریکا ام الفساد او الفحشا ده، د نړۍ د بې امنۍ او د نړۍ د جنګونو سبب ده. د هغوی هیڅ کله په موږ نه لوري چې افغان مجاهد او طالبان دې په دې حالت وي لکه دا نن چې دي. د نوموړي په خبره کې د نړۍ یو شمېر غافله مسلمانان امریکا د افغانانو د نظریاتو له مخې وپېژني، نو دغه هیواد به د نړۍ له نقشې څخه هم ورک شي. د عمري په خبره د نږدې وخت کې چې کله روسانو د رسمیت اعلان وکړ، نو امریکا نه لاره ورکه شو او ضعیفې او مفسدې نړیوالې محکمې زموږ په مشرانو تورونه پورې کړل چې دا باید ونیول شي ځکه مجرمین دي. بلخوا طالبان وایي امریکا له موږ غوښتنې لري خو موږ یې نه منو. د طالبانو حکومت لوی د رسید فصیح الدین فطرت د طالبانو د بیا واکمنېدو د 4مې کلیزې په مناسبت په یو مرکه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د باګرام هوایي اډې او پوځي نندارې په اړه څرګندونو ته په غبرګون کې هغه بخیل وباله. فطرت ویلي چې د طالبانو حکومت د 150 تر 200 زرو سرتیرو پوځ جوړوي چې اوسنی شمېر یې بسنه کوي. نوموړي ادعا کړې چې امریکا د طالبانو له حکومت ځینې غوښتنې لري خو دوی نه عملي کوي او له همدې امله واشنګټن ورته ستونزې جوړوي. هغه ټینګار کړی چې باګرام هیڅ بهرني هیواد ته نه ورکوي او په دې اړه مذاکرات نه کوي. راپورونه وایي امریکا د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو پر وړاندې خپلې تګلارې او د حکومت جوړښت بدل کړي، خو تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه ده پیژندلی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.